د افغانستان لومړی او یوازینی فضانورد عبدالاحد مومن ژوند لیک. عبدالاحد مومن د افغانستان لومړی او تر اوسه یوازینی فضانورد و چې 1988 کال کې په تاریخي فضایي ماموریت سره د افغانستان نوم یې د نړۍ د فضایي څېړنو په تاریخ کې ثبت کړه. هغه د افغانانو لپاره د ویاړ، علم او ملي یووالي یو روښانه سمبول ګڼل کیږي. نوموړی لومړی ژوند او زده کړې عبدالاحد مومن 1959 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردبند سیمه کې وزیږېده. خپله لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او وروسته یې د کابل له حبیبي لیسې څخه فراغت ترلاسه کړی. هغه بیا د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته شامل شو او وروسته د پوځي زده کړو او هوایي چلونې لپاره پخوانی شوروي اتحاد ته واستول شو. پوځي ژوند یعنی پوځي ژوند کې د کومه رتبې پورې دی رسېدلی دی، راځي دی په اړه پوه شو. مومن صاحب د افغانستان د هوایي ځواک سره یوځای شو او د جنگي الوتکو د پیلوټ په توګه یې دنده ترسره کړه. د خپلې وړتیا، مسلکي تجربې او لوړو زده کړو له امله یې په پوځ کې چټک پرمختګ وکړ او د باګرام هوایي اډې مشر یا ناوړ چیف نیویګیټر په توګه وټاکل شو. فضا ته سفر یعنی په کوم کال کې فضا ته دا لاړه؟ په 1988 کال کې نوموړی د شوروي اتحاد د انټرکاسموس پروګرام له لارې د فضا نورد په توګه وټاکل شو. له سختو روزنیز پروګرامونو وروسته د 1988 کال کې د اګست په 29 د سویس یا TM6 فضایي بیړه په وسیله مس سپیس سټیشن په لور روان شو. هغه هلته شاوخوا 9 ورځې تیرې کړې او ګڼ شمېر علمي، طبي او فضایي څېړنې ترسره کړې. مومن د فضایي څخه افغانستان ته انځورونه واخیستل او د خپل هیواد د جغرافیایي او چاپریال په اړه معلومات ثبت کړه. تاریخي لاسته راوړنې عبدالاحد مومن د افغانستان او اسلامي نړۍ لپاره څو تاریخي ویاړونه لري. د افغانستان لومړی او یوازینی فضانورد لومړی افغان چې فضا ته ولاړه. د لومړنیو مسلمانانو فضانوردانو له ډلې څخه لومړی کس چې په فضا کې په پښتو ژبه خبرې وکړلې. د قرآن کریم یو نسخه یې له ځان سره فضا ته یوړه. د هغې او د خپلې مور ترمنځ د فضا څخه د ټلیفوني اړیکې پیښه ځانګړی تاریخي ارزښت لري، ځکه په دې سره پښتو ژبه د لومړي ځل لپاره له فضا څخه واورېدل شو. ملي اتل یعنی دې ته ولې ملي اتل ویل کېده؟ کله چې مومن بیرته افغانستان ته راستون شو د ملي اتل په توګه یې هرکلی وشو. هغه ته د افغانستان او شوروي اتحاد لخوا لوړ دولتي مډالونه او ویاړونه ورکړل شو چې پکې د شوروي اتحاد اتل لقب او د لینن مډال هم پکې شامل و. ژوند په کوم ځایونو کې ژوند یې کړی دی؟ ژوند په جرمني کې 1992 کال وروسته مومن افغانستان پرېښود او جرمني ته ولاړ. هغه د جرمني په اشتوتګارت ښار کې میشت شو او د خپل ژوند ډیره برخه یې هلته تیره کړه. که څه هم له سیاست او عامه ژوند څخه لرې و، خو د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای درلوده. مړینه عبدالاحد مومن په 2016 کال د جون په 21 نیټه د جرمني په اشتوتګارت ښار کې د 28 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغې مړینه د افغانستان او نړۍ ډېرو خلکو لپاره خواشینی خبر و. دغه وروستی د عبدالاحد مومن په اړه د هغه ژوند لیک و چې ما وغوښته چې افغانانو ته دا په یو لنډه ویډیو کې وښیم چې دا څوک و، په کوم هلته یې ژوند یې کړی و، څومره یې ژوند یې کړی و او په کومو کلونو کې مړ شو. دغه ټول هغه بیوګرافي و چې ما دلته تشریح کړو په لنډو کې. که چېرته دا ویډیو مو خوښ شوی اوسي، کولی شئ چې خپل بچیو ته، ځوانانو ته او نور فامیلونه چې تاسو یې پیژنئ او تاریخ سره دغه شوق او علاقه لري، زما ویډیو ورته شریک کړئ تر څو دغې خبر څخه باخبر اوسي او دغسې قهرمان څخه باید پوهه ولري. بس په نړۍ مننه. د تشویق څخه مو کمنټونه شریک زما ویډیوګانې نورو ځایونو کې شریکوئ. ډېره مننه او همداسې خدای دې وکړي چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او زه به تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړوم. هغه که د مهاجرت په برخه کې
او د سیاست په برخه کې هر ډاګر کې چې هغه زه پوهیږم چې تاسو لپاره مهم دی او تاسو ورته لاسرسی نه لرئ زه هماغه ډاګر کې تاسو لپاره ویډیوګانې جوړوم خدای دې وکړي چې دا زما ویډیوګانې ستاسو د خوښې وړ وګرځي په خدای وسپارم. سلام علیکم.